زه قوم آقا خیل تپی مرګټ خیل حقیق الله خبرې کوم. بس زه د دې کسانو دا شکریا ادا کوم چې دو مالا د غنا موقع راکړه او اوس د دې باوجود زه د دې دا شکریا کوم چې د مو گورنر صاحب مو ته خپل علاقه چې کومه ده صفا کړه او د اجازت ملاو شو. مولا په دا ځای کې تکلیف و د تکلیف نه یعنی بس مو انشاءالله خپل کورونو ته به اوس په عزت سره یعنی لاړ شو. نور خبره دا ده چې داسې ضروري خبره شته نه، بس مهرباني دا وکړي چې دا کم د وزیرستان لا کم پیکج ملاو دی نو دا د ما یعنی د اپریدو ورونو عزیزانو لا دا په صحیح طریقه باندې پاشي. دا چې کوم دی داسې کوي چې یاره چاته سیمونه ملاو دي چاته نه دي ملاو، نو مهرباني دا وکړي چې په صحیح توګه باندې دا کنیکشن او سیمونه دا ورته ملاو شي و د دې دا کاروایي چې کومه ده لږه دا تیزه کړي. امون عمر شراګل نامیږم و زه د خبر ایجنسۍ اوسېدونکی یم او په دا منځ کې د مو د تیرا لوکیل یارم باندو او د بوړیا لوکیل یارم باندو او په مو باندې دلته ډېر غټ نصیبات یې اوس مولا وي چې ته لوړ شه بار ملته او خپل کلي ته لوړ شه واپس شه او دلته مو څه پیسې نشته چې زه لوړ شم. مو ته هغه پیسې هم نه میلاویږي، هغه سیم پیسې به ته نه میلاو شوي. زه څنګه لوړ شم؟ په ژوند کې دوه نه لرم نه، څنګه لوړ شم؟ مو باندې ډېر غټ زور دی، مو باندې ډېر غټ تکلیف دی، ډېر بوج دی. او دا زه اوس چېرته لوړ شم؟ او مطلب دا دی چې اوس دا خلک کله دین هم دغلوي او کله هم دین دغلوي. اصلي زوی ته هم نه لګي چې دغه زوی ته لوړ شه، بس هغه کوره مو وشي شو، مو به باندې تسلي وشي، مو خپل کور وکړو لوړ به شي. ختم دي امپورټر دی لكن بارم مو يوري وكجولي لكن بينا بداشي سي لكن مو